څوک له خاورو هیرو وباسي تخت ورکړي، څوک له تخته د هیرو په ډیران پوري. سلامونه مې واخلئ ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ملګری د سیول انجینرینګ زده کوونکی. نو زه به تاسو ته نن ښیم دا چې سیول انجینرینګ چې دی هغه یوازې مضمون نه دی، بلکې دا د داسې ځوانانو د زده کړې علم دی. سیول انجینرینګ چې کله تاسو یا روډ جوړوئ یا تاسو ډیم نور داسې کوم کې د زده کړې شاته یو غټ علم دی. نو راسره وګورئ د چھټۍ ټایم مو چې دوی سره به دغه شان یو شارټ ویلاګ جوړ کړم. نو راځئ مخکې راسره دا ویلاګ نور هم وګورئ. ملګرو د هغه ستړو او هلو ځلو نه راډو اوس دلته کې مونږ څه لږه هلکه پلکه نشته به وکړو. راسره سلمان هم دی، بالکل ساده او ساده ژوند ته راړو. دلته کې څه لږه ډېره څه وخواړو او که وګورئ نو مونږ له یخ کېده، مونږ د ما او دا بلوچی دی راسره د جوب سره تعلق لري. مونږ لږ غرمو سیټ ته کېناستو او سلمان چې دی د چینار د سوري لاندې کېناست. سلمان وایي چې سوري د چینار خوږ دی، بس تا انتظار خوږ دی. یاره په ایمان وایه کلی او کخار خوږ دی، ما ته دواړه یو شی دی، مور خوږه که پلار خوږ دی. نو ملګرو څومره چې په ژوند کې سادګي او هغه شنې ساده ژوند ډېر زیاته مزه کوي، ځکه چې دا به تا د ډپریشن نه ساتي او ژوند چې دی د هغه شنې په ساده او په خوشحالۍ او په مینه محبت به تېرو. ځکه چې پاتې زندګي دا دغه شان ته په خوشحالو او په مینه محبت تېر کړې نو ستا را روانه زندګي چې دا هغه به ښه شي. نو سلمان وایي چې تېر شوی ژوند چې دی هغې پسې به ارمان نه کوي او د را روان ژوند چې کوم دی هغې دپاره به کوشش کوي او په کوم کې چې اوسي د هغې خوشحاله تېروه. نو ملګرو ته به څه ویل غواړي په اوچته اواز سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو تاسو ته پته ده چې خپلوانو ته خپل وروڼو ته دعا سلام نو زما عادت دی چې زه کوم. هغې نه وروسته چې کوم دی ژوند تېرولو ته تاسو ته پته ده چې څونه چې مونږ خپل ښه ژوند تېروو ښه با اخلاق طریقې سره نو دونه به ژندګۍ کې مونږ ته کامیابیانې به میلاو شي لګي. او بلکې د ټولو نه اهم خبره دغه کوم ملګرو تاسو یقین وکړئ د مانځه ټایمونه مونږ وي چې دغه مونځ به ورسره مو وکړو او څه لږه ډېره خوراک به مو وکړو. نو په دغه وجه دلته کې ایسار شو او کېناستو. نو د نورو ویلاګونو په تمه اوسئ، ښاد او آباد او بریالي اوسئ. ډېره مینه او مننه.